بیان شي. بلاغین بعد مؤلف باب راوړی دی بابو صلاة الکسوف. هغه مونځ صلاة الکسوف هغه مونځ ته ویل کېږي چې کله نور یا سپوږمۍ تندر ونیسي نو دغه ټیم کې مونځ کول دې ته په عربي کې الکسوف ویل کېږي، صلاة الکسوف. موږ بعضې ابتدایي خبرې بیان کړې وي چې دا کسوف څه ته وایي، دا نور او دا سپوږمۍ دې لره ولې تندر نیسي. نو موږ وایي د هغې دوه وجې دي، یو وجه حسي ده چې هغه بیان شوې وه، یو شرعي وجه د هغه دا چې الله رب العزت په دې سره د خپل بندګان یری، الله رب العزت د خپل بندگان یری. ځکه کله چې دی په نور کې توروالی راشي، کله په سپوږمۍ کې راشي او رڼا د هغې یا سیسې ختمه شي یا پوره رڼا ختمه شي، په دې سره الله رب العزت د خپل بندگان یری. او د دې تفصیل را روان دی. موږ یو حدیث ذکر کړی د عایشه رضی الله عنها، او حدیث و بیا ووایو. هغه وایي ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر نور چې دی نو هغه تور شوی و، موږ پښتانه چې وایي تندر نیولی و. او دا واقعه د هغه په ژوند کې یو پیر راغلی دی، د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر راغلی دی. وجه ذکر شوی وه که اوس یو څوک وایي چې الله رب العزت په دې خپل بندګان یری، نو خو د نیکانو خلکو زمانه وه. په هغه ټیم کې ولې داسې کېدو؟ دا د دې دپاره چې د امت زده کړي، که چېرته داسې حالات راشي نو دوی به څه کوي. د دې دپاره د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې الله رب العزت دا واقعه راپېښه کړې وه. وی فبعث منادیا ینادي، رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولیږو چې ته لاړ شه اواز وکړه الصلاة جامعه، مونځ د جمع سره کېدو واله دی. نو دلته موږ دا مسئله ذکر کړې وه چې د کسوف او د خسوف مونځ چې کله نور تور شي یا سپوږمۍ توره شي، نو په داسې ټیم کې چې کوم مونځ کېږي د هغې دپاره اذان او اقامت نشته. د هغې دپاره صرف دا اعلان دی چې مونځ د جمع سره دی، چې خلک خبر شي راشي. فاجتمعوا، نو خلق راجمع شو. وتقدم، او رسول صلی الله علیه وسلم مخکې شو. فکبر وصلى 4 رکعات فی رکعتین، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورمخکې شو او 2 رکعاته مونځ یې وکړو او په هر رکعت کې 2 رکوګانې وکړې، و 4 سجدات او 4 سجدې، یعنې سجدې اقل شان وکړې څنګه چې موږ کوو، په هر رکعت کې 2 سجدې، خو رکوګانې پکې زیاتې کړې. نو په هر رکعت کې 100 رکوګانې شوې، 2 رکوګانې. دې باندې موږ مسله ختمه کړې وه. یو مسله موږ دغه ذکر کړې وه چې د کسوف د مانځه دپاره اذان او اقامت نشتي، د هغې دپاره اعلان دی. دویمه مسله ورسره دا یاده کوي چې مستحب طریقه وغوره هغه دا ده چې د کسوف مونځ به په جومات کې کېږي. او دلیل پې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې کړی، او امام بخاري رحمه الله په دې مسله باندې باب راوړی دی، باب صلاة الکسوف فی المسجد. باب دی په بیان د دې مسله کې چې د کسوف مونځ په جومات کې کېږي. او که چېرته د دې بهر کول غوره وی نو عیدګاه خو هسې هم نږدې وه. رسول صلی الله علیه وسلم د عیدګاه د منځه لپاره به د اختر د منځه لپاره به عیدګاه ته وتو، جنازې به بهر کولې. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم به د استسقا مونځ، د هغه مسله هم را روانه، باران غوښتو لپاره چې مونځ هغه به په عیدګاه کې کوو. نو که چېرته د دې په عیدګاه کې کول وی په کولوزي کې، نو رسول صلی الله علیه وسلم به بهر کړی او هغه جومات کې وکړو. او بهر کول هم روا دي، نه چې ناروا دي، خو طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم دا ده چې هغه جومات کې کړی دا مونځ. اوس د هغې نه بعد حدیث راوړی د ابو مسعود عقبه ابن عمرو الانصاري البدري رضی الله عنه. دا دی ابو مسعود، یو دی ګوره عبدالله ابن مسعود، هغه جدا صحابي دی، جدا دی. هغه ابن مسعود دی، د مسعود زوی دی،
عبدالله نوم دی د مسعود زوی دی او دا دی ابو مسعود، دا د مسعود پلار دی. خپل نوم یې عقبه دی. انصاري و، د مدینې اوسېدونکی و، بدري و، د بدر په غزا کې هم شریک شوی. او صحابه کرامو کې چې کم صحابه کرام د بدر په غزا کې شریک شوي دي هغه د هغو نه غوره دي کم چې نه دي شریک شوي. نو ځکه د بعضو صحابه کرامو د نوم سره دا لقب راځي البدري، نسبت یې دغې ته کېږي ځکه چې دا یو شرف او عزت دی. په هغه وخت کې اسلام کمزوری و، مسلمانان کمزوري او په دغه سختو حالاتو کې چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم سره تللی دی او په دغه غزا کې شریک شوی دی د هغه یو ځان له فضیلت دی. دغه شان د بدر والو دا فضیلت د بل چا نشتی، د هغوی دی چې الله رب العزت ته طرف نه هغوی ته اعلان شوی دی تاسو چې نن نه بعد څه کوئ الله وایي ما بخښلی یې. نو دا د دوی خاص فضیلت دی. یو پکې دا صحابي دی هغه وایي رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه. دی کله کړې وه؟ دی کله چې دا 2 رکعاته وکړو په دې پسې خطبه کړې وه او دا مسله هم را روانه ده. زموږ نه دا مونځ ولې پاتې دی؟ زموږ نه دا مونځ ولې پاتې دی؟ د هغې یو څو وجې دي. یو زموږ کم علمي، موږ ته دې مسلې پته نشته. بلکې دا دلته چې کم مسافر دي د بعضو نه پکې دا خبره اورېدی شوې ده چې کله نور یا سپوږمۍ تورې شي جوماتونو کې لمونځ کېږي نو دوی ته یو قسمه مسخره جوړه کړي یاره د دوی هم څه کار نشته بس دغه لمونځونه کوي. نو دلته دې د دې مسلې نه دی خبر. دوی خو په صحیح طریقه روان دي ځکه چې الله رب العزت دومره غټه نښه وښوه د خپل قدرت او د یېرې خبره ده چې داسې نه د الله عذابونه رانشي. دې ټیم کې سړی جومات ته ځي لمونځ کوي، دا د پیغمبر طریقه ده. نو دا د عربو د ځان نه جوړه کړی شوې طریقه نه ده ګورئ. او نه الله رب العزت زموږ دپاره معیار عرب ګرځولی چې عرب څه کار کوي دا به دیني، چې عرب یې نه کوي دا به دین نه. او نه عجم، نه د عجمو خبره چلیږي چې عجم چې څه کار کوي دا به دیني، پښتانه چې څه کار کوي هغه به دیني، چې عجم یې نه کوي هغه به دین نه. دا خبرې ټولې پالتو خبرې. لنډه خبره دا ده چې څه الله او د الله رسول ویلي هغه به دیني او چې څه هغوی نه بیان کړي او دین کې نشته هغه به دین نه وي که هر څوک یې کوي، که عرب یې کوي او که عجم یې کوي. داسې د عربو د نیکه دین نه دی. چېرې عربو پکې د ځان نه مونځ زیات کړی دی. عرب څنګه مونځ زیاتولی شي؟ او که زیات کړی وی نو بیا طریقه دا ده چې په دې به رد کېږي چېرې دا کار ناروا دی، دا په شریعت کې نوې مسله راووته. دا مونځ په حرمینو کې هم کېږي چې تاسو به لیدلی که نه به لیدلی، حرمینو کې هم دا مونځ کېږي. نو څنګه یو کار کېږي او هغه په دین کې نشته؟ نو یو خو زموږ کم علمي ده، دویم موږ دې خبرو خراب کړي وو. زموږ مذهب، زموږ علاقه، زموږ مولا، زموږ کتاب. لکه اوس دې ځای کې پوره باب په دې عنوان دی چې صلات الکسوف. بیا حدیثونه راوړي د صحیح بخاري صحیح مسلم نه. موږ دا ټول حدیثونه پرېږدو او دا خبره مو راټینګه کړې ده زموږ پلار نیکه، زموږ مذهب، زموږ مولا، زموږ کتاب. آخر زمون کم کتاب دی چې قرآن او حدیث زمون کتاب نشي، بل زمون کم کتاب دی. بیا د یو مسلمان سره خو دغه 2 کتابونه دي نو څه قرآن او حدیث، دریم بل کم ځای کې دی. که یو سړی وي چې د پلاني عالم کتاب، د پلاني عالم چې کتاب لیکي نو د دغه قرآن او د حدیث ته وضاحت دپاره لیکي، هغه نوی کتاب نشي لیکلی. هغه به هم دغه مسلې واضحه کوي. د الله او د الله د رسول خبرې به بیانوي، د صحابه کرامو طریقه به بیانوي. موږ ته به نوی دین نه ښیي. د عالم دا کار نه چې دی به نوی دین بیانوي، د عالم کار دا دی چې دی به دین بیانوي، نوی دین نه، دی به دین بیانوي او دین قرآن او حدیث ته ویل کېږي. لکه اوس زما مولا ستا مولا د یو مسلې نه خبر نه وي، د هغې به دا مطلب نه چې دا مسله په دین کې نشته. لنډ د هغې جواب دا دی چې ده ته پته نشته، خبره ختمه شو. زه اوس تاسو دلته درسونه کوم، یو مسله ما بیان نه کړه، ما ته معلومه نه ده، ما ته یاده نه ده. انسان یم زه خپل دا منم چې زه کمزوری یم. یو مسله ما ته یاده نه ده، ما تاسو ته بیان نه کړه. سبا له یو کس تاسو ته ووایي چې یاره دا مسله داسې داسې ده قرآن او حدیث کې راغلې ده او دلیل یې بېرته وکړو، ته به ورته څه وایي چې نه موږ ته خو درس کې نه ده ښویلی. چې چا د ته مسله وښو او دلیل یې بیرته وښو نو دا مسله بیا څه ده؟ دا صحیح مسله ده، په دې به عمل کې
دلته به دا قصې نه کوي چې زما مذهب سوی او زما کتاب مذهب زموږ الحمدلله اسلام دی کتابونه زموږ دغه قرآن او صحیح حدیثونه دي علماو چې کوم کتابونه لیکلي دي هغه کتابونه د قرآن او د حدیث ته وضاحت لپاره دي یوه دویمه هغه انسانان دي او دا خبره الله په قرآن کې کړې ده وی که دا قرآن د الله نه علاوه د بل چا کتاب و په دې کې به ډېرې غلطیانې وي دا د الله خبره ده که دا قرآن څنګه چې دا مشرکان وایي چې دا د انسان خبرې دي او دا د الله کتاب نه دی که چېرته دا د الله کتاب نه وي نو په دې کې به څه دی په دې کې به غلطیانې وي مطلب دا چې د ځمکې په دې مخ هر انسان چې لیکل کوي نو دی پکې خطا کیدی شي د ده نه خطا کیدی شي نو موږ به د علماو کتابونو له د قرآن او حدیث مرتبه نه ورکوو هغه عالم دی قرآن وحی ده حدیث وحی ده وحی کې غلطي نه راځي خو څوک چې د دې وحی وضاحت کوي او عالم لګیا دی کمزوری دی کیدی شي یو ځای کې قلم وښویږي کیدی شي کې خپل وښویږي نو موږ به څه کوو د هغه په غلطۍ پسې به روانېږو نه د هغه غلطي به موږ پرېږدو سره د احترام نو ځکه دا مونږ زموږ طرفونو ته نه کېږي د کم علمۍ د لاسه او د دې خبرو د لاسه چې زموږ مولا او زموږ مذهب او زموږ کتاب لکه حرمینو کې یو مونځ کېږي اخر ستا کوم مذهب دی چې هغه نه کېږي بهګې دا مونځ او که چېرته یو عالم دا مسله ذکر کړې هم ده پخوانو علماو کې چېرې دا مونځ نشتي نو هغه ته دا حدیثونه نه دي رسېدلي بس لنډه خبره نو که هغه الله ته مخامخ شو الله خو به عذر قبول کړي ځکه چې هغه ته حدیث نه دی رسېدلی خو زما او ستا عذر الله قبلوي نه قبلوي موږ ته خو مسله راورسېده دلته یو کس به دا ووایي دا ډېر دا هم د جهالت اعتراض دی ښه نو دومره غټ عالم ته حدیث نه ورسېدلی موږ ته راورسېدو نو یاده که دا مسله پخوا دا کتابونه داسې نه وو راجمع کړی شوي څنګه چې اوس دي پخوا دا انټرنیټ یې نه وي دا ټکنالوژي نه وه په عراق کې به یو عالم اوسېدو هغه ته به حدیثونه یادو په سوریه شام کې به بل عالم اوسېدو هغه ته به څه حدیثونه یادو کله به ده ته د هغه نه ډېر یادو کله به ده ته ډېر یادو نو بعض به ده ته نه ویاد بعض به هغه ته نه ویاد یو بل لیدلي نه دي حدیثونه په کتابونو کې راجمع شوي لا نه دي نو په دې کې که دې عالم له به مسله راله اته به هغه حدیث نه ویاد هغه به د هغې په رڼا کې جواب ورکو نو خو معذوره ده هغه ته خو حدیث نه یې رسېدلی خو ما تا ته خو راورسېد که نن سبا په دې وړوکي میموري کارډ کې په زرګاو کتابونه ته ور اچولی شي په زرګاو کتابونه چې هغه مکتبه کې داسې نه راځي غټه مکتبه دا کتابونه چې تاسو دومره پراته دي دا د پخوانو علماو سره په یو ځای داسې نه وو لکه چې په هغه وخت کې آلات د لیکلو ډېر نه وو یو بل سره میلاوېده اسان نه وو ټکنالوژي نه وه ترقي نه وه نو هغوی معذوره دي که چاته یو حدیث نه دی رسېدلی خو که ما او تا ته راورسېدو موږ به څه کوو موږ به پرې عمل کوو ځکه چې موږ ته خو راورسېدو نو دې ځکه اوس دی څه وایي وی رسول صلی الله علیه وسلم مونځ وکړو د مانځه نه بعد یې موږ ته دا ووایي او د دې خطبې مسله وبیانو ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله نور او سپوږمۍ د الله د قدرت په نښو کې دوه غټې نښې دي نور او سپوږمۍ د الله د قدرت په نښو کې څه دي دوه غټې نښې دي یخوف الله بهما عباده الله رب العزت په دې سره یری خپل بندګان دا وجه یاده کړي او قرآن کې الله دا خبره کړې ده په سورة بني اسرائیل کې وما نرسل بالآیات الا تخویفا او زه چې دا نښې راښکاره کوم که نه الله وایي نو زه پرې د خپل بندګان یروم او دا د الله رحم دی په موږ باندې چې موږ یری ځکه الله داسې هم کولی شي چې بغیر زموږ د یرولو نه په موږ باندې عذاب راولي بغیر موږ له د موقع راکولو نه الله رب العزت موږ راونیسي کولی شي که نه شي کولی شي خو بیا هم موږ یری موږ یری واپس شه مه کوه مرګ را روان دی قیامت را روان دی قبر دی آخرت دی مه کوه دا د الله رحم دی په موږ باندې خو چې هوښیار دینداره بنده د الله وي نو هغه به د دې نه عبرت والي یعنې بعض خو پورې مسخري شروع کړي زلزله به راشي دوی به ترې لطیفې جوړې کړي لکه زلزله څومره د الله د قدرت غټه نښه ده بې شماره خلک به پکې مړه شي کورونه پکې تباه شي کلي پکې پوره تباه شي دی به ترې لطیفه جوړه کړي
طوفان به راشي، سخته سیلۍ به راشي، داسې سیلۍ چې دا ونې د ځان سره وباسي. دی وایي دا د علاقې موسم داسې دی. نو صحیح د دې علاقې موسم داسې دی، خو ولې داسې کېږي؟ الله ما ورته یروي. او حدیث خو به تاسو ته یاد دي چې کله به تیزه سیلۍ چلېده، څه چل به کېدو؟ عایشه رضی الله عنها څه وایي؟ د رسول وسلم به څه کیفیت و؟ جواب دی د مخ رنګ به بدل شو او دننه به تو بهر ته به راوتو، دننه به تو بهر ته به راوتو. دغه شان چې کله به وریځې ولیدې تورې، دا هغه انسان دی چې الله رب العزت ورته هر څه معاف کړي دي او په هغه د یره راځي، په موت یره نه راځي. چې کله تیزه سیلۍ راشي، طوفان راشي، سیلاب راشي، زلزلې راشي، نور تور شي، سپوږمۍ توره شي، موږ بیا په هغه ښه په خپل ژوند کې ورننوتي ووایو دا د علاقې موسم داسې دی. دا نښه د دې ده چې زموږ زړونه هغه سخت شوي دي. رسول صلی الله علیه وسلم دلته وایي یخوف الله بهما عباده، الله په خپل بندگان یری. بیا وایي وانهما لا ينكسفان لموت احد من الناس ولا لحياته. او دا یاده کوي چې نور او سپوږمۍ نه د چا د مرګ د لاسه تورېږي، نه د چا د ژوند د لاسه تورېږي. سوال دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په خطبه کې دا خبره ولې کوله؟ دې ته څه ضرورت دی؟ اصل کې رد کو د جاهلیت په یو نظریه باندې. د جاهلیت په زمانه کې دا عقیده وه او دا نظریه وه چې نور او سپوږمۍ هله تورېږي چې یو غټ سړی یا پیدا شي یا یو غټ سړی مړ شي. نو چې غټ سړی مړ شي نو یا نور تورېږي یا سپوږمۍ، غټ سړی پیدا شو نو یا نور تورېږي یا سپوږمۍ. رسول الله وسلم په دې خبره باندې رد وکړو. او سبحان الله صحیح بخاري سے مسلم کې یو حدیث دی، مغیره بن شعبه رضی الله عنه وی په کومه ورځ چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شوی هم په هغه ورځ ابراهیم مړ شوی. ابراهیم د رسول صلی الله علیه وسلم زوی هغه مړ شوی. فقال الناس کشفت الشمس لموت ابراهیم. خلکو چغې کړي وګوره وی ابراهیم مړ شو یا نور تور شو. ابراهیم مړ شو نور تور شو. هغه نظریه ښه پخی ده چې وګوره جاهلیت چې کومې خبرې وي هغه صحیح دي. نن ګوره نور تور شو، ولې؟ ځکه چې ابراهیم مړ شوی دی، د پیغمبر زوی دی، لوی سړی، غټ سړی مړ شوی دی، غټ انسان مړ شوی. رسول الله وسلم په هغې باندې رد وکړو. او دا بعض کارونه الله ولې کوي؟ د دې دپاره یې کوي. ګوره په دقه ورځ الله نور تور کو او په دقه ورځ یې ابراهیم مړ کو چې پیغمبر د دې خبرې وضاحت وکړي. لکه ګوره رسول صلی الله علیه وسلم زید ته زوی ویلی وي دا زما زوی دی. او پوښا داسې وه چې چا ته به دې زوی ووي هغه به زوی شو، بلکل به داسې شمارلی کېدو لکه کوم زوی چې تا نه پیدا دی. بیا د زید واده زینب سره وشو چې هغه ته په نسب کې هم زوروره وه، نوره ته هم اوچته وه، هغې ده سره ګزاره نه کېده. اخر دا چې زید رضی الله عنه هغې رسی چل وکړو، طلاق یې ورکړو. الله پیغمبر ته ووایي ته اوس د دې زینب سره واده وکړه. خیال هم دی که نه؟ نو یو طرف ته زید ته زوی ویلی دی او په جاهلیت کې چې به ته زوی وي نو بیا خو به زوی شمارلی کېدو. اوس زینب د هغه ښځه وه نو دا څه شوه؟ انګور شو د هغوی د نظریې مطابق. الله پیغمبر ته تو سره واده وکړه چې دا خلک پوه شي په دې مسله باندې چې که چېرته ته چاته زوی وي نو په دې څوک زوی کېږي نه. ځکه که د ده نه زوی جوړېدی نو بیا به د ده د طلاقې شوې ښځې سره نکاح روا وي؟ نه به وي روا. زوی چې ستا نه چې کوم زوی پیدا دی که نه، دی چې د کومې جنۍ سره واده وکړي، که طلاق یې هم کړي، که دی ته مړ هم شي، خو سخر له نه دي جایز چې د هغې سره نکاح وکړي. دا د همیشه دپاره په ده حرامه شوه، د همیشه دپاره. نو الله رب العزت بعض کارونه دې دپاره کوي چې دا خلک په دې مسله څه شي؟ پوه شي. هم په دقه ورځ نور تور شو، په دقه ورځ ابراهیم مړ شو. نو پیغمبر وضاحت وکړو وی یاده کوي دا خبره د نور د تورېدو د سپوږمۍ د تورېدو نه د چا د مرګ سره کار شتي، نه د چا د ژوند سره کار شتي. په دې سره الله بندګان یری. او دلته یو فایده
زمونږ علماو له پکار دي زمونږ مقررینو له پکار دي چې دقه شان موږ ته هره مسله واضحه کړي هغه غلطه نظریه چې کومه زمونږ جوړه شوې ده یا زمونږ د مشرانو د کم علمۍ د لاسه پکار ده چې موږ ته ووایي چې دا نظریه غلطه ده دا مسله غلطه ده ډېرې داسې قسمه نظریې زمونږ دي ګورئ که زمونږ د خلکو نظریې دي ولټولې واقع دي ډېرې غلطې مسلې به ورته پکې پیدا شي نو پکار ده د عالم دا ذمهواري ده چې دی دا مسلې څه کړي واضحه کړي دا به نه وي چې خلک به څه وایي دلته اوس د جاهلیت دغه نظریه را روانه ده رسول الله وسلم دې ته سوچ نه دی کړی چې خلک به څه وایي نه دې ته کتلي دي چې دا خو ټوله معاشره دا قصه کوي نو اوس که ټوله معاشره ګناه کوي نو زه به بې غلی کېږم ځکه چې ټوله معاشره کوي زه به دې معاشرې ته ویم چې ستاسو دا کار غلط دی بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي فاذا رأیتم منها شیئا کله چې تاسو د نور او یا د سپوږمۍ څه توروالی وینئ که نه فصلوا نو مونځ کوئ امر دی مونځ کوئ ودعو او دعاګانې غواړئ د کم وخته پورې حتی ینکشف ما بکم تر دې چې کومه سخته الله په تاسو راوستې ده کومه مسلې راوستې ده چې دا ختمه شي یعنی د نور د سپینېدو پورې د سپوږمۍ د سپینېدو پورې تاسو مونځونه کوئ او دعاګانې غواړئ مسلې به نور هم بیانو د دې نه بعد چې کوم حدیث ته دا ذکر کوو بیا به د منځه د طریقه او دعاګانې په څه طریقه دي خطبه څه مسله ده دا به ټوله ته بیانو انشاءالله د هغې نه بعد حدیث راوړی د عایشه رضی الله عنها وی خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور تور شوی څو پیري یو پیر فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم بالناس نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کو خلکو له امامتي ورکړه د عربو مسله نه ده چې عربي کوي دا مسله د چا ده د رسول صلی الله علیه وسلم فاطال القيام نو ډېر اوږد قیام یې وکړو دا مونځ به انشاءالله زما امید دی تاسو کې یو بعضو کسانو کړی ټول خو نه بعضو دا د افسوس خبره چې به دومره کسانو کې د شمار کسانو وي چې موږ کړی دی نو ته چې کله په منځه ودرېد الله اکبر استفتاح دی وي سبحانک اللهم بیا به هغې په سوره فاتحه بیا اوږد تلاوت رسول الله وسلم کړی دی اوږد تلاوت فاطال القيام ثم ركع بیا رکوع له فاطال الركوع نو اوږده رکوع یې وکړه اوږده رکوع یې وکړه ښه اوږده رکوع ثم قام بیا راپاڅېد سمع الله لمن حمید ربنا لك الحمد ذکر چې دی وي نو بیا یې قیام وکړو نو دلته اوس بیا سوره فاتحه ووایي یو پر سوره فاتحه وویلی شو اوس بیا سوره فاتحه ووایي فاطال القيام نديكم اوږد قرات وکړو وهو دون القيام الاول خو د اولني قیامنا لږ راکم اولنی قیام ډېر اوږد و ورپسې د دویم قیام چې همدغه رکعت کې دی هغه د هغې نه لږ راکم که درس ته توجه ورکړي نو ښه به ښه ثم رکع بیا رکوع له لاړ فاطال الركوع نو هغه رکوع ډېره اوږده وکړه وهو دون الركوع الاول خو د اولنۍ رکوع نه لنډه وه بیا د هغې نه راپاڅېدو ثم سجد بیا سجدې له لاړ نو ګورې یو رکعت کې څو رکوعګانې شوې دوه او سوره فاتحه څو پیرې ویلی شوه دوه پیرې ثم سجد بیا سجدې له لاړ فاطال السجود نو سجدې سمه اوږده کړه ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى والدویم رکعت کې هم هغه شان چل وکړو کومې چې په اولني رکعت کې کړه د سجدې چې ولګوله دې نه راپاڅېد بیا دویمه سجده به ولګي هغه به هم ښه اوږده ولګي خو چې د اولني نه لنډی
بیا به پاسه قیام ته سوره فاتحه به ووایي بیا به پسې قرات وکړي ښه اوږد خو چې دغه اولني نه د تېر شوي نه لنډ وي بیا به رکوع وکړي ښه اوږده رکوع بیا به راپاڅي بیا به قیام وکړي سوره فاتحه او تلاوت چې د تېر شوي نه لنډ بیا رکوع بیا دوه سجدې بیا سلام ګرځول نو څو رکاته شو د دوه رکاته لمونځ دی دوه نه زیات دا نه کېږي دا دوه رکاته دی بس څو رکوعګانې شوې څلور او څو سجدې څلور وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې وکړو ثم انصرف بیا سلام وګرځو وقد تجلت الشمس او نور سپین شوی و سوچ کوي چې دا به څومره اوږد لمونځ کړی څومره اوږد لمونځ به یې کړی تر دې چې روایت کړی دی اسما رضی الله عنها وایي په ما بېهوشي راغلې وه دومره اوږد لمونځ یې کړی دا د الله د یېرې لمونځ دی فخطب الناس نو خطبه وکړه د دې نه دا مسله ثابته شو چې خطبه د دې دوه رکعاتو نه بعد کول مستحب دي سنت طریقه ده یعنی که ونه کې څه ګناه پکې نشته خو غوره طریقه څه ده چې خطبه وشي او دا یوه خطبه ده دوه نه دي جمعې په شان یوه خطبه ده بس او دا ولې دا خطبه دلته ده ځکه چې ډېر مناسب مقام دی پکار دی چې دلته یو نصیحت وشي دې خلکو ته مونځ موږ وکړو والصبر مختصر نصیحت پکار دی ولې نن دا نور تور شي ولې سپوږمۍ توره شي او که داسې وشي نو موږ له څه کول پکار دي دغه شان خلکو له ترغیب ورکول چې الله ته واپس شي توبه وباسئ منځونه کوئ دعاګانې غواړئ استغفار لکه رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دي وی استغفار بخښنه غواړئ منځونه کوئ دعاګانې کوئ او صدقې وکئ نو دلته د تقریر د دې دپاره دی او سبحان الله کیدای شي بعض مولیان صاحبان زما په دې خبره خفه شي که ورته ورسېده زموږ د بعض مولیان حضرات ډېر احترام سره دا خبره کوم په دې نقطه پوره نه دي رسېدلي چې ولې په دې شریعت کې د تقریر دی او خطبه ده او د خلکو ته واعظ او نصیحت دی دا آخر ولې دی نو دوه قسمه سوچونه دي یو سوچ دا دی چې دا سراسر غلط دی چې زه چې دا کوم تقریر کوم خطبه کوم زه په دې باندې خپله خېټه ساتم دا مزدوري ده لکه څنګه چې دنیا والا دنیا کې لګیا دي مزدوریانې کوي زه دا مزدوري کوم نو هېڅ کار مې د خلکو سره نشتی نه د خلکو د حالاتو سره خو بس زه راځم او خپل کار کوم او ځم دویم سوچ هغه دا دی او دا صحیح سوچ دی چې دا تقریرونه دا خطبې دا درسونه دا بیانونه د دې دپاره دي چې د امت اصلاح وشي رزق زما د الله په لاس کې دی که پراخه رزق مې په نصیب کې ورا به شي که نه به میلاوي خو اصل مقصد د خلکو ته وعظ او نصیحت دی نو چې وعظ او نصیحت شو نو اوس به موږ د خلکو حالاتو ته ګورو ځکه چې هلته دا سړی وایي چې دا خلک پوه کول غواړم نو پوه کول اوس مثال کې یو کس دی دغه نوم محمد دی او محمد په یو ځای کې خطیب شو خطبه کوي او دی ډېر خیرخوا دی د دې خلکو نو اوس به دی د دې کلي د خلکو باندې نظر واچوي چې په دوی کې کومې غلطیانې دي په دې کلي کې د سود رواج عام دی نو دی په دې مسله رد کوي په قبرونو کې ناروا کارونه کیږي دی به په دې رد کوي په غم خادیانو کې بعض ناروا کارونه کیږي دی به د دې اصلاح کوي په ښه طریقې سره په دې کلي کې په دې معاشره کې چې کوم ښه کارونه دي په هغې باندې به د خلکو له شاباشۍ ورکړي او تیزي به ورله پرې ورکړي چې او داسې طریقه ستاسو صحیح ده بیا به دې موسم ته ګوري لکه اوس موسم د رمضان را روان دی روجې میاشت را روانه نو دی به د هغې نه میاشت مخکې هفته مخکې دوه هفتې مخکې مسلې د رمضان شروع کړي چې دا خلک په دې مسلو پوه شي او د عبادت په رڼا کې وکړي چې ختم شو اختر را روان دی د اختر مسلې خلکو ته بیان کړي بیا چې هغه ختم شو دوه میاشتې بعد لوی اختر را روان دی د لوی اختر مسلې بیان کړي په هغې کې غټ عبادت قرباني کېږي د هغې مسلې هم بیان کړي حج پکې هم دی نو د حج وضاحت یې وکړو دغه شان په امت باندې یو حادثه راله
دی به دغه حادثې متعلق خلکو ته بیان وکړي. سم خیال دی چې داسې عالم د سره په کلي کې او په معاشره کې دا د الله اوچت نعمت نه دی؟ دا معاشره به پوه نه شي بیا، کوتاهیانې به ترې وشي. یو سړی دی چې هدایت په خپله نه غواړي، هغه ته که ته یو زر علما را جمع کړي خو د هغه په نصیب کې هدایت نشته. علماو له پکار ده، واعظینو له پکار ده چې د موقع مناسب خبرې وشي. لکه اوس ګوره دلته رسول الله وسلم تقریر کوي، نو تقریر یې داسې وکړو چې هغه مناسب دی د څه سره؟ د دې وخت سره چې نور او سپوږمۍ ولې تورېږي. دا الله موږ یری، نو څه کول پکار دي؟ دا وکړئ دا وکړئ دا وکړئ. نو په دې ځای کې دا تقریر او یا خطبه او تقریر یو شی دی. دلته دا خطبه کول ولې دي؟ د دې دپاره. داسې خانهپوري نه ده چې زه بس هسې ودرېدم او تقریر مې وکړو چې خلک وایي چې او تقریر نن شوی دی. نه، زه چې د تقریر کوم ولې کوم؟ څه چل شوی دی، او درېیمه ډېر اهمه خبره، او چاته یې کوم. چاته یې کوم څه فایده ده؟ چې زه دا معلومات وکړم چې زه د تقریر چاته کوم، نو ما ته به څه فایده ورسي، څه چل به وشي؟ نو زه ولې معلومات کوم چې چاته یې کوم؟ بیا خو دې معلوماتو ته ضرورت نشته، خو خپل تقریر به کوم. څه سادهګانې ټول وایي چې خلک پوه شي، دی خو لګیا دی خلک پوه کوي. نو د الله نه پې اجر غواړي، خو ولې دا معلومات کوي چې زه چاته کوم؟ د دې فایده دا ده چې زه چاته خبره کوم چې زه د هغوی د حالاتو مطابق، د هغوی د علم مطابق هغوی ته خبره وکړم. ورسېدی به که نه؟ زه اوس لاړم یونیورسټۍ کې، زما مثال کې زما یونیورسټۍ کې لیکچري دي، زه یونیورسټۍ کې درس ورکوم، نو دا ما ته پته ده چې زه یې چاته کوم، د هغوی علم څومره دی، د هغوی ذهن څنګه دی، هغوی په څومره اوبو کې دي. نو هغوی ته زما انداز د بیان جدایي. بیا چې زه جومات کې کله درس کوم، نو زه اندازه ولګوم چې دې کې چې کوم خلک کیني دا څومره علم والا دي، دا کم سوچ والا دي، بیا د دوی مطابق دوی ته خبره کوم. اوس به ورسېدی که نه؟ نو ستاسو ټول جوابونه چې دی څه وو؟ ټول څه وو؟ صحیح نه وو که غلط وو؟ غلط ټکی نه وي، وی ټول جوابونه صحیح نه وو، خو غلط به نه وی. نو چې صحیح نه شو نو څه شو؟ غلط شو. عالم له پکار دی چې دې اندازه ولګي چې ما ته څوک ناست دي. اوس که ته بالفرض یو عام سړي ته تقریر کوې او علمي مسلې دې شروع کړي دي جوړې، اپې نه پوهېږي، یا ستا مخې ته تکړه علما ناست دي او تکړه شاګردان د دین ناست دي او د علم، او ته هغوی ته د عوامو په شان مسلې بیانې، نو هغوی ته فایده نه لري. ته ښځو ته نصیحت کوې، ته درس کې تا ته پته ولګي چې او زنانه هم راغلي دي، او هغوی ته نصیحت کوې، نو ته به د هغوی داسې نصیحت به هغوی ته وکړي چې هغوی سره مناسب وي. سړو ته به داسې نصیحت وکړي سړو سره مناسب وي، ځوانانو ته به داسې نصیحت وکړي چې ځوانانو سره مناسب وي. او چې ټول درته ناست نو بیا کوشش کوه چې هر یو ستا په دې خبره ورسي، او دا ډېر ګران کار دی. د علماو دا کار ډېر ګران کار دی. بعضو ته مصیب دا ښکاري چې کرسۍ باندې کښېنه او ایسي لګېدلی، د یو کس کور کې 3 بچي او دی سر ټکی را ټکی، یاره وایي دوی نه پوهېږي، او ټوټل څو دي؟ 3 بچي، او یو سړی لګیا دی ټول امت پوه کوي، ټول معاشره پوه کوي، ټول قوم پوه کوي، او پای کې سپین ګیري هم دي، ځوانان هم دي، بیماران هم دي، غریبانان هم دي، مالدار هم دي، ښځې هم دي، سړي هم دي، او دی دا ټول پوه کوي. دا ګران کار دی، ځکه الله دوی له اجر هم ډېر ورکوي. الغرض عالم له پکار ده
چې د وخت مطابق خبره وکړي او د خلکو د حالاتو مطابق خبره وکړي. ورسېدی به زه یو پیر زمونږ یو ملګري درس کوو، هغه عام درس و عام نصیحت و. نو زما د هغه سره څه کار و، زه ورغلم د هغه خواله، بیا ورته ما انتظار وکړو، د هغه درس روان و. نو زه هم دې درس کې کېناستم، نو هغه د ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې خبره کوله سوره فاتحه کې. نو هغې وایي چې دلته تقدیم د ما حقه تاخیر شوی او تاخیر د ما حقه تقدیم شوی او فایده حسر راووتو. فهم دی؟ بیا چې درس ختم شو زه ورسره ګاډي کې ناست وم، ګپ شپ لګوم. ما شیخ صاحب ستا څه خیال دی، ستا په دې جمله به دا خلک پوه شي؟ مسله خو تا صحیح بیان کړه، تقدیم د ما حقه تاخیر، تاخیر د ما حقه تقدیم، فایده حسر راووتو. په دې به دوی پوه شي؟ دوی څنګه؟ نو ما دوی ته به د دې څه خبره کړې چې دوی پرې لنډ پوه شي. تا به دوی ته ویلي چې ایاک نعبدو، خاص تا بندگی کوو. قانون دا دی عام داسې کېږي چې بندگی کوو موږ خاص تا. نو ولې دا مخکې شو چې خاص تا بندگی کوو؟ نو دا د دې